أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سورة البقرة 14 نمبر آیت 14 نمبر. مخکې آیتونو کې الله جل جلاله د منافقینو د بد صفت ذکر کو چې دي صحابه کرامو ته بد ردی وي او هغې ته سفهاء او کمقل وي. الله جل جلاله د هغې جواب وکړو چې غټ بېوقوف او کمقل هغه خلک دي چې څوک صحابه کرامو پسې خبرې کوي، او الله جل جلاله خپله د صحابه دفاع فرمایله. اوس دې آیت کې الله جل جلاله بل د منافقینو صفت راوړي چې دا هغه خلک دي چې صحابو ته مخامخ شوي موږ ستاسو ملګري یو، موږ هم ایمان راوړی چې کله خپلو شیطانانو مشرانو له ورشي بیا هغې ته وایي ستاسو ملګري یو، نو دا د منافق سړي نښه او دی وایي چې یاره موږ خو صحابو پسې خندا کوو، هسې د هغې مجالسو ته ورځو او استهزا دپاره ورځو. الله جل جلاله فرمایي چې زه هم تاسو پورې استهزا او ټوقې کوم. الله فرمایي واذا او کله چې لقو مخامخ شي ملو شي د منافقان الذين هغه خلکو سره آمنو چې هغې ایمان راوړی دی، یعنی ای صحابه دي تاسو سره مخامخ شي، نو قالو وای دا منافقان آمنا مونږ هم ایمان راوړی دی ستاسو د ایمان په شانتې، آمنا بی ایمانکم مونږ هم ستاسو د ایمان په شان ایمان راوړی دی او مونږ هم مؤمنان یو. دا ګوره محترمو د خولې ایمان دا یوازې فایده نه ورکوي چې اس انسان په خوله وایي زه مؤمن یم. دا خو فرعون هم چې کله مړ کېدو نو هغه دا خبره کړې وه چې آمنت بالذي آمنت به بنو اسرائیل. سوره یونس 11 سپاره کې راځي چې زم په هغه ذات ایمان راوړم چې د بني اسرائیلو پرې راوړی دی، خو دې وله څه فایده ورنکړه. نو یوازې د خولې خبره کافي نه ده، تر څو د زړه کې یقین ني او ورسره د عمل ني په اندامونو باندې. الله فرمایي واذا خلوا واذا او کله چې خلوا دي ځان لشي الى شیاطینهم خپلو هغه شیطانانو مشرانو سره، د دې مشرانو ته الله جل جلاله شیطانانو ویل، ځکه هر انسان چې هغه د الله جل جلاله نه فرمانی پس دا شیطان کې داخل دی. شیطان څه ته وایي؟ مارد، د الله جل جلاله د رحمت نه او د هغه د عبادت نه منډې وهل. نو دا شیطانان انسانانو کې مشته، پیریانو کې مشته، نو دی بچاله تله د خپلو شیطانانو یا خو د منافقانو چې کوم مشرانو یا د یهودو مشران هم پکې وو، د یهودو یا د خپلو منافقانو مشرانو له بچې ورله، نو هغې به تې تپوسونه کول چې د تاسو هلته څه له تلي وئ، نو هغې به بیا جواب کې ویل د کشرانو منافقانو قالو دی به ویل انا معکم انا یقینا مونږه معکم ستاسو ملګري یو، معیت او ملګرتیا یقینا چې زمونږه تاسو سره ده. دې جملو کې محترم او سړی لږ سوچو کې هلته ویلو قالو آمنا جمله فعلیه صرف ذکر کا، او دلته قالو نه پس وی انا معکم، یو خو جمله اسمیه راوړه، یو انا د تاکید ټکی په داخل کو، نو دو تاکید یو یو جمله اسمیه د تاکید د پاره او بلې په ان داخل کو انا معکم یقینا مو خو ستاسو ملګري یو، تاسو سره یو، د زړه مینه خو تاسو سره ده. نو هغې به ورته بیا وایي چې هلته څه له تلي وي، نو انما نحن مستهزئون، انما یقینا نحن مونږه مستهزئون ټوکې او مذاق کوونکي یو دي مؤمنانو پسې. هلته خو چې ټوک له تلي وو، دا صحابه دا په هره خبره یقین کوي مونږه دې پسې ټوکې کوو، دې دپاره ورغلي وو. دا اوس محترمو بعضې خلک داسې د اهل حقو مجالسو ته به راشي، درس کې به هم کینی، خو کشران راشي مشران دې بیا تپوس کوي چې هلته څه له تلي وی، د فلانکي عالم درس له ولې تلي وی،
وی مړه اسی استهزاء د پاره تلیو کتم چې خلک لګ دی کډیر. نو دا د منافقانو صفت ته محترم چې د مؤمنانو سره اسی په خله باندې ملګری او نور ملګرتي اصل کې غلطو خلکو سره. نو دی یو غلطه خبرو که چې مستهزئون مونږه دی مسلمانانو پورې دی صحابو پورې استهزاء او ټوکی کوون کیو. الله فرمایي الله یستهزئ بهم، الله جل جلاله یستهزئ او ټوکی کوي بهم دوی پسې. جزاء من جنس العمل سچ کرے اخباری به دي د مسلمانانو پسې ټوکی کوي. الله جل جلاله په دې پسې ټوکی کوي. اوس دا ټوکی کول محترم دا خدا غلط خلق صفت ته د الله د پاره څنګه ثابت ته دلته الله فرمای زم ټوکی کوم دی پوری. نو بس دا د الله جل جلاله صفت ته استهزاء کول دا کوي الله چې څنګه دغه شان سره خای. دي کې به مونږ نه تعطیل کو چې نه دا صفت د استهزاء دلته نه دی مراد او تشبیه هم پکې نه کو لګس داسې بنوي چې څنګه منافقان کوي داسې الله هم کوي. بس الله جل جلاله دلته ذکر کړی دی څنګه چې دغه شان سره خای او مکه شان ته استهزاء کوي. او بیا اهل علم د دې مثالونه هم ذکر کړی دي چې ګوره د الله استهزاء دی منافقانو پورې دا ده چې دی عبادتونه هم کوي د مسلمانانو نه ځان محفوظ کړي دي په خله باندې وي مو مؤمنان، خو لیکن الله جل جلاله به ته جهنم ته اچي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، د اور په غلاندې طبقه کې بپراتی. نو ګوره دنیا کې دی نیک عملونه هم کله کوي جهادونو لبمتلو، خو لیکن زی سد جهنم. نو دا یو استهزاء شو چې یو سړی نیک عمل هم کوي او اجر ورته ملو نشي. دا یو مثال دی د استهزاء د الله جل جلاله په دی پس. نور الله جل جلاله د پر دا صفت ثابت دی څنګه چې دا شان سره خای. الله فرمایي و یمد او زیاتی الله جل جلاله هم دوی لرا فی طغیانهم په دې خپل سرکشه کې. انسان چې یو ځل ګناه کوي او د توبه نو باسي الله جل جلاله د نورم مهلت ور کوي د ګناهونو کې نورم زیاتای. خو الله فرمایي یعمهون په داسې حال کې چې دی به پریشانې سرګردانه به په دې ګناهونو کې. دا نه چې یو انسان ګناه کوي نو دی به مزې اخلي او دی به خوشحالی او جون به د سکونی. الله فرمایي نه یعمهون دی به پریشان او سرګردانه وي، یعنی ګناه کې هیڅ کله خوشحالی نشته، اسی لفظي او لکشان وخت لپاره به خوشحالی وي او رستو باندې پدی باندې سخت پیمان او خفغان کوي. ګناه کې چرته لذت نشته محترم، هغه عارضی لذت په بکی، نور حقیقت کې پدی کې لذت نشته. نو الله فرمایي چې زه دی له مهلت ورکوم، خدا مهلت څه د مزید لپاره نه دی بلکې یعمهون دی په پدی کې پریشان وي. تاسو ګورئ محترم څومره خلک د مالدار خلک مونږ ته ډیر مزو کې ښکاری چې خاص کر کم فاسقان فاجران، خو دینه که تاسو کې د زمونه زیات په عذاب دي. والحمدلله د علما او طلاب دا خلک ډیر په سکون باندې دي، اگر که دنیا به ور سره کم او ګناهونو نه چې څوک ځان ساتي الله جل جلاله دل ډیر لذتونه او مزه ور کوي. څوک چې ګناهونه کوي نو هغه وقتی لذت لکشان ورته ملو شي، خو غټ پریشانه کې لک سات پس واقع کیږي. ورپسې آیت کې د دې نور صفات الله بیانې ان شاء الله آینده درس کې بیانېږي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.